سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د یو فروټ چاټ چل درښکاره کوو ویډیو در اخره پورې وګورئ د ډیر یو مزیدار او آسان فروټ چاټ چل به زده کړئ د ټولو نه مخکې په دې کې زموږ پکاريږي د یوې مالټې اوبه دغسې د مالټې نه به جوس وباسئ یوه دانې مالټې نه دې د اوبو سره به زموږ پکاريږي 2 غټې قاشقې د ایملي اوبه او 2 غټې قاشقې د چینی یعنی د بورې خواږه ستاسو د خوښې کو تاسو پکې 1 قاشق اچوئ کو هیڅ پکې نه اچوئ او کو 3 قاشقې پکې اچوئ دا ستاسو خپل خوښه د ټولو نه مخکې به د مالټې د اوبه د لوښي ته ورواچو د دې په سر باندې به د ایملي د اوبه دا به ورواچو د دې په سر باندې به بیا 2 غټې قاشقې بوره یعنی چینی ورواچو 2 وړې قاشقې د چاټ مساله به پکې ورواچو او لږه غونډه کې توره مالګه دا به د یو بل سره ولړو او ښه به میکس کړو د دې دا میکس کول دومره پکار دی چې دا چینی یعنی دا بوره پکې ښه حل شي دا ټول چې ښه د یو بل سره ګډ وډ شو میکس شول د دې نه پس پکې بیا د کمې میوې چې تاسو ته موسمي میوې وي دا به پکې ورواچو مڼه خو په هر موسم کې یعنی سیب یو پیاله د سیب یعنی یو دانه سیب مڼه دا به پکې ورواچو دغه سه پرېک شوی کیله هم د هر موسم میوه ده کیله هم هر ځای کې پیدا کیږي نو یو پیاله یعنی یو نیمه کیله نظر په کیلې پورې ده خو یو پیاله کیله به دغه سه پرېک کړي دا به پکې ورواچوي یو پیاله د انګورو خو به دانی انګور چې دانی ونه لري دا به پکې ورواچوي سترابری یعنی د زمکې توتان چې دي دا خو هر موسم کې نه نو فلحال دلته موږ ته په جرمني کې پیدا کیږي نو دا پکې هم کولای شي چې ورواچوي نیمه پیاله 3 دانې کیوي کو درته نږدې وي او میسر وي نو یو پیاله یعنی 3 دانې کیوي به هم دغسې وړې وړې ټوټې کې دا ورته هم ورواچوي ټانګو چې ډیر خلک ورته نشپاتۍ هم وایي 2 دانې یا یو پیاله ټانګو ورته هم وکولای شي چې ورواچوي کو تاسو سره نږدې نورې میوې او دا میوې درته نه پیدا کیږي نو تاسو کولای شئ چې هغه میوې هم ورواچوي نو دا ټول به د یو بل سره ښه ولړئ میکس به کړئ خو احتیاط وکړئ هر هغه میوه به دې ته وراچوئ چې هغه دانه ونه لري یعنی دانه دار انګور هر میوه چې تاسو ته نږدې وي او میسر وي نو هغه کولای شئ چې تاسو ورته ورواچوئ کوشش وکړئ چې کوم میوه چې په مارکیټ کې ارزانه پیدا کیږي نو د هغې نه جوړ کړئ نو کله چې د یو بل سره ښه ګډ وډ کړل میکس هم کړل نو په فریج یعنی یخچال کې به د نیمې ګنټې دپاره کېږدئ دغه د اوس نیمه ګنټه زموږ په فروټ چاټ باندې تیره شوې ده نو نیمه ګنټه فاست چې دی فروټ چاټ به ښه ښایسته یخ شوی او خوراک ته به تیاري په فریج کې یعنی په یخچال کې ایښودلو ته ضرورت نه وي خو د دې دپاره چې فروټ چاټ هغه یخ خوند کوي نو د دې دپاره موږ په فریج کې ایښودو نو دغه شو زموږ د فروټ چاټ ویډیو کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول یعنی فالو کول درنه هیر نشي د دې سره ستاسو نه اجازه غواړو ښه روژه درته غواړو د الله په امان